د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ کلونه مخکې کله چې نوموړی 40 کلن وو په یو مرکه کې وایي چې پر ځان باور نه لري چې د امریکا ولسمشر بشي. راځي چې د دې مرکې پښتو ژباړه ستاسو سره شریک کړو. لومړی خبرياله پوښتنه کوي چې For some people the ultimate goal in life د ځینو خلکو لپاره د ژوند ځانګړي هدف د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر کېدل دي. آیا ته غواړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر سې؟ ټرمپ ورته وایي چې I really don't believe I would. زه هیڅ باور نه لرم چې زه به ولسمشر سم، مګر زه غواړم چې یو وړ کس د امریکا د ولسمشر په توګه ووینم. داسې څوک چې خپله دنده کولی سي. په دې هېواد کې ډېر وړ خلک شته. most people who are capable are not ډېر داسې خلک شته چې وړ دي خو هغوی په سیاسي دندو پسې نه ځي. ډېر خلک په اوسني وخت کې د سیاست څخه بیریدل دي. ټرمپ ورته وایي It is a shame, isn't it? دا شرم دی. ته وایې نه لري شرم؟ ډېری وړ اشخاص د اړتیا په اندازې هم سیاست ته نه ورداخلیږي. دا د هېواد لپاره د خواشینۍ وړ خبره ده. دوی ډېرې ادارې رهبري کوي، بېلابېل څه ترسره کوي، خو دوی سیاسي دندې نه خوښوي. خبریال ورته وایي چې why wouldn't someone like yourself ولې یو څوک لکه تاسو غوندې سیاسي دنده نه غوره کوي؟ تاسو ټولې د اړتیا وړ ممکنه پیسې لرئ، ته یو بشپړه چاره ترسره کوونکی یې او حتی ته فقط 40 کلن هم یې. زه پوهېږم چې داسې ډېر څه دي چې ته به یې احتمالاً په راتلونکي کې وکولی سې. نو ته ولې نه غواړې چې خپل ځان دې عامه خدمت ته وړاندې کړې؟ ټرمپ ورته وایي چې Because I think it's a very mean life. I would ځکه love زما and I په فکر would دا د ژوند یو ډېره مهمه برخه ده. زه مینه ورسره لرم او زه به خپل ژوند د هېواد ته ډالۍ کړم، مګر ما ته داسې معلومیږي چې دا د ژوند یو مهم څه دي. همدارنګه د ولسمشرۍ لپاره باید یو کس قوي لیدلوری ولري او یا یو ډول لیدلوری ولري. شاید هغه ډېر محبوب او مشهور نه وي، شاید نور ښه وي مګر مشهور نه وي. هغه به د یو بېدماغه او نالایقه کس په وړاندې د انتخابېدو اړوند د اړتیا وړ فرصت ونه مومي، مګر هغه چې ښه مسکا کولی سي یا یو پیژندل سوی کس وي کولی سي دا کار ښه وکړي. دا د سیاسي پروسې لپاره یو اندېښنه ده. خبریاله television in a strange way has ruined that process تلویزیون په یو نابلده ډول دا پروسه خرابه کړې ده. دغسې نه ده؟ It's hurt the process very much. I mean, تلویزیون دا پروسه بیخي خرابه کړې ده. که په نړۍ کې د ابراهیم لینکن په اړه ووایو، ابراهیم لینکن به شاید نن د انتخاب وړ نه وای، مګر د تلویزیون په وسیله هغه یو ښه شخص نه و او هغه هیڅکله مسکا نه کول.